سلامونه د ودان میډیا درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او د سې جامې پرتم ولرئ خوښ او خوشحاله یو چې یو ځل بیا د کرکټ په ډګر کې تاسو ته یوه معلوماتي ویډیو وړاندې کړو نن پر دې غږیږو چې د نړۍ په تاریخ کې هغه لس توپوهونکي یا بټر څوک دي چې تر دا مهاله پورې تر ټولو سترې منډې جوړې کړي پیل به له لسم مقام څخه وکړو راهول ډریوډ لسم مقام لري 10,899 منډې جوړې کړي دي په نهم مقام باندې ساراب ګنګولي 11,363 منډې جوړې کړي دي جے کالس دا د ساوث افریقې تکړه توپوهونکی دی 11,990 منډې جوړې کړي دي انضمام الحق چې دا د پاکستان د هیواد تکړه توپوهونکی و 11,990 منډې جوړې کړي دي او مقام لري شپږم مقام باندې ماهیلا جاویردنا د سریلانکا هیواد تبا 12,650 منډې لري او د ځان سره شپږم مقام لري پنځم مقام سند جیسوریا 14,430 منډې لري چې دا د سریلانکا هیواد تبا دی څلورم مقام رکی پونټینګ د استرالیا هیواد تکړه توپوهونکی 11,404 منډې لري چې څلورم مقام لري دریم مقام چې لا هم نړیوال کرکټ پر مخ وړي ویرات کوهلی 14,448 منډې لري دریم مقام لري او د هندوستان لپاره لوبې ترسره کوي دویم مقام کمارا سنګکارا 4,240 منډې لري دا د سریلانکا هیواد تبا دی لومړی مقام لرونکی لوبغاړی ماسټر بلاسټر سچن ټنډولکر د هندوستان هیواد تبا 8,426 منډې لري چې دا په یو ورځنیو یا په 50 اوریزو لوبو کې تر ټولو مخکښه لوبغاړی دی تر اوسه پورې په دغه لوبو کې یا 50 اوریزو لوبو کې د سچن ټنډولکر څخه چا ډېرې یا سترې منډې نه دي جوړې کړي کومه ویډیو خوښه شوې وي هیله مې دا ده چې د نورو ملګرو سره شیر کړئ او په راتلونکي کې د داسې ویډیوګانو لا هم پرتم اوسئ تر بیا ښې چارې